په بلخ ولسوالۍ کې د امام ابو حنیفه د شخصیت په اړوند د ازموینې سیالۍ په لاره واچول شوه. د بلخ ولسوالۍ د پوهنې امیر وویل چې دغه سیالۍ د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې د اسلامي شخصیتونو د پیژندنې او د زده کوونکو د وړتیاو لوړولو په موخه په لاره اچول شوې ده. دغه نن برنامه سي څو ورځې مخکې امتحان اخیستل سوی و او نن هغه 20 نفره ګټونکي سي اعلان سو په جوایزو باندې. نو دا د شاګردانو متعلمینو لپاره ډیر مفید واقع کیږي. نو موږ کوشش کوو چې داسې برنامې ډیرې کړو ورته جوړې کړو ځکه داسې برنامې د متعلمینو لپاره ډیر مفید واقع کیږي ځکه په آینده کې دوی د کتاب مطالعه کوي او نورو درسو کې کوشش کوي چې اول نمره سي. نو داسې برنامې موږ نورم کوشش کوو چې ورته جوړې کړو. له بلې خوا په یاد ازموینې کې یو شمېر ګډون کوونکو دغه ډول برنامې ډېرې مثبتې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د لا زیاتو څېړنو په موخه دې ورته برنامې په لاره واچول شي ترڅو دوی د اسلامي شخصیتونو په ځانګړې توګه د امام ابو حنیفه د ژوند په اړوند لا زیات معلومات ترلاسه کړي. موږ د امارت اسلامي او دا خواهش کوو چې داسې برنامې او داسې هغه ډېر کې چې موږ خصوصا د طبقې ځوانان هغه وکړي دا په دې باندې هم د دوی علم هغه ډېرېږي همې ظرفیت د مطالعې ډېرېږي کولی شي چې په دې باندې یو خو د دوی ظرفیت هغه ډېرېږي بل دوی کولی شي ډېر معلومات په دین کې حاصله کړي. په آینده کې چې یو وخت کې چېرې وظیفه هغه اخلي که سیرت د محمد صلی الله علیه وسلم یا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په هغه پوه شي هلته به حتما هغه عدالت کوي بې عدالتي به نه کوي ظلم به نه کوي همیشه به دا په عدالت روان وي. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په پام کې لري ترڅو د ځوانانو د فکري وړتیا لوړولو په موخه دغه ډول زده کړیز پروګرامونه د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې په لاره واچوي.